د افغانانو د لوی هیواد سپیڅلی او پاک خدمتګار دروند محمد ګل خان مومند. محمد ګل خان مومند د محمد خورشید خان زوی او د مومن خان مسای او د عبدالکریم خان کروسای وو چې په 1363 یونیز سپوږمیز یا هجری قمری کال د کابل اندرابی په کوڅه کښې د محمد خورشید خان کره وزیږېدی. لښکري زده کړې د حربي ښوونځي د 2 ټولګي د پیل څخه ترسره کړ چې بیا د حربي ښوونځي سرښوونکی سو او د خپل لښکري وړتوب له کبله د سپاه سالار سالم محمد خان یاور وټاکل سو او یو څه مهال یې د ترکیې په افغاني سفارت کښې د نظامي اتشې په حیث دنده ترسره کړل. په 1300 لمریز کال د لښکري غونډل پاڼې یعنې مجلې مدیر سو چې د جنګي یعنې حربي وزارت لخوا خپرېدله او په 1303 لمریز کال د پکتیا لښکري قومندان او اعلی حاکم وټاکل سو او په 1306 لمریز کال په مزار شریف کښې د ملکي پلټنې رئیس سو او بیا د ننګرهار لښکري قومندان سو. په سقاوي اړودل کښې د سردار محمد هاشم خان او بیا په پکتیا کښې د سردار محمد نادر شاه کلک ملاتړ وو او د سردار محمد هاشم خان په کابینه کښې د کورنۍ چارو وزیر وټاکل سو او د دې ترڅنګ یې د ننګرهار او پروان د تنظیم د رئیس دنده هم پر مخ وړله. په 1311 لمریز د کندهار او فراه د تنظیم رئیس سو او په 1314 لمریز کال د اعلیحضرت محمد نادر شاه لخوا محمد ګل خان مومند د شمالي ویالتونو لکه کتغن، بدخشان، مزار شریف او میمنې د تنظیم رئیس سو او پر ځای غلام فاروق خان د کندهار نائب الحکومت سو او د خپلې پاکي دندې د سرته رسولو له کبله یې د لمر اعلی نشان ورکړل سو. د اعلیحضرت ظاهرشاه په کابینه کښې محمد ګل خان مومند د کورنۍ چارو وزیر سو او تر دې وروسته پر کور کښېنستی او د پښتو ژبې او پښتو څېړنو ته یې د چوپړ ملا وتړله. په 1328 لمریز په سمنګان کښې اوسېدی او د شاه محمود خان د صدارت پر مهال کابل ته راغلی. په 1340 لمریز د لوی جرګې د رئیس نائب غوره سو او د 1343 لمریز کال د زمري د میاشتې پر 28 نیټه د بریکوټ په یوه ساده ګوټي کرایي کور کښې مړ سو او په شهدای صالحین کښې خاورو ته وسپارل سو. شادروان پر پښتو، پښتنو او پښتونولۍ مین او زښته زیات رښتیانی افغان وو چې تر مرګه پورې خپلې ټولې دندې په پاکۍ او سپېڅلتوب سره ترسره کړي دي. که څه هم د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر جنرال او د تنظیم رئیس وو خو په ټول ژوندانه د همدې ټولو لوړو چارو سره سره د شخصي کور خاوند نسو او د کابل د بریکوټ په کرایي کور کښې د 1100 افغاني سرمایې سره مړ سو. محمد ګل خان مومند د امان الله شاه، سردار محمد نادر شاه او اعلی حضرت ظاهر شاه پر مهال په هیواد کښې نه هېرېدونکي لښکري او ملکي ستر چوپړونه ترسره کړي دي. د لوړ درشل نادر شاه 4 ورونه ول چې محمد هاشم خان، محمد عزیز خان، شاه محمود خان او شاه ولی خان نومېدل خو 5م ورور یې محمد ګل خان مومند باله. یوه ورځ نادر شاه ځینې وپوښتل چې زما په پاچاهۍ کښې څه غواړې؟ محمد ګل خان مومند وویل چې په افغانستان کې پښتو غواړم چې ملي دفتري زده کړیزه یعنې تعلیمي او لښکري ژبه سي. نادر شاه
وویل بس واک مې درکړ او د مومن کوشش په ښارونو کښې لیکدړې یعنې لوحې پښتو سولې او تر شینډنډ هسکې بیني او تر داسې نورو پورې پښتو نومونه بیرته راژوندي سول. د ستر میرویس نیکه ډورۍ چې ډېره ساده او عادي ولاړه وه په لوی زیارت یې بدله کړله او خورا لویه مقبره یې باندې جوړه کړله او دا لنډۍ یې ورته وکښله: د ننګ ټوټه به مې هر هډ وي، د ننګ ټوټه به مې هر هډ وي، که پس له مړینې مې پر ګور رأس یې مینه. د میوند د شهیدانو سلي او ګورونه یې جوړ کړل او ویاړلي سلي یې باندې ودان کړل. د پښتو 15 ستوري ویدان یعنی علامه پوهان عبدالله خان حبیبي، ویدان پوهان صدیق الله خان رشتین، ویدان قیام الدین خان خادم، استاد ګل پاچا الفت او استاد بینوای وروزل چې د پښتو د پرمختیا او اوچتوالي لپاره شپه ورځ پر ځان یې وکړي. د شمال په سرکاري شاړو ځمکو کښې چې چا نه غوښتل هلته ژوند وکړي، ځکه پرته له دښتونو، ځنګلونو، ډنډونو، ناروغي او مرضونو څخه نور څه نه ول او هیڅ چا نه غوښتل چې هلته ژوند وکړي. خو محمد ګل خان مومن په زاریو پښتانه باندې مشته کړل چې د خپلو لاسونو په تڼاکو یې دا سیمې آبادې او ودانې کړلې. محمد ګل خان ډېر سپېڅلی او پاک و او کله چې یې د لمر نښان واخیست نو 1500 جریبه ځمکه یې هم ورسره ورکړل چې محمد ګل خان ونه منله. د محمد ګل خان په هڅو د 1940 ځاییز کال د لویې جرګې په غونډه کښې پښتو د افغانستان ملي او ولسي ژبه وګمارل سوه او د افغانستان د بنسټیز دیتون یعنی اساسي قانون په 15مه ماده کښې وکښل سوله. د محمد ګل خان مومن غوړمالي او چاپلوسي زده نه وه او یو ترت شملور پښتون و. په سمنګان کښې اعلی حضرت زیار شاه ورته وویل چې په پښتو پوهېږم خو ویلی نسم او محمد ګل خان مومن ورغبرګه کړله چې په فارسي پوهېږم خو ویلی نسم. محمد ګل خان مومن د قام غمخور و، پر خپله ژبه، خپلو وګړو او خپل لوی هیواد مین و. د هیواد سپېڅلی او پاک سیاستوال او خورا زړور جنرال و چې د تورې تر څنګ یې لیکنی یعنی قلم هم چلولی دی. په 1311 لمریز یې په کندهار کښې پښتو انجمن رامنځته کړ چې بیا د کابل د ادبي انجمن سره یو ځای سو چې په 1316 لمریز پښتو ټولنه ځینې جوړه سوله. د محمد ګل خان ځینې پډې چاپ سوي دي او ځینې پاته دي. پښتو سند یعنی پښتو قاموس یې په پښتو او فارسي وکیږ چې په 1316 لمریز په کابل کښې چاپ سو. د پښتو لیار پښتو پښو یې ده چې په 1319 لمریز په لاهور کې چاپ سوه. لنډکۍ پښتو یې په 1320 لمریز پښتو ټولنې چاپ کړله. پښتني روزنه یې ناچاپه پاته ده. پښتونواله د پخلي کتاب یې هم ناچاپه پاته دی. د پښتو لویه نحوه یعنی معانی او بیان دا هم ناچاپه پاته دی. نګه او سوچاویونه یې زیات خوښوله او دا همیشه لیکل چې تر مرګه پورې یې په راټولولو باندې بوخت و. دا د محمد ګل خان مومن پیژندنه او ډېره مننه.